سلام رحمت الله اسرار صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته او وعلیکم السلام موضوع ورحمۃ خو اللہ وبرکاتہ. ډیره ښه موضوع هغه کړې ده خو که زه خواهش کوم که شاهین وردک صاحب یا افغان مبارز صاحب که څه خبرې لري مهرباني دي وکړي همدا اوس یې وکړي چې به خبرو کې زحمت اولې نه موږ خو ډېرې خبرې لرو ستړی یم صاحب خیر راغلی سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه یې کوې مهرباني وکړه وغږېږي بس ارزو لرم چې بیا مداخله ونه کړي دا خو کور دې ودان پدې راتلونکی نظام باید څنګه وي راتلونکی نظام باید د افغانانو په خوښه د افغانانو د ملت نظره ډیره مهمه ده چې په زور وستاسې راسه مثلا طالبان که په زور په دې رقم وزل و هر ولایت کې خلک بیکوره کیږي هر ولایت خلک مهاجر کیږي دا ورورګله تاسو به صحیح د دام درته وایم د حکومت بم ونیسه لکه تیر واري خو وخت چې بیا کوم خارجي در باندې راضیه به خارجي ته جای ورکړي افغانان مجبور کیږي چې لدی هغه نه لدی حکومت نه لدی رژیم نظام خلاص کی بیا به یو تاسو په ګوتو ورکړي لکه تیر حکومت کې من یو کلیوالو طالب و چې کله طالبان په غورس شکست وکړ دا د لونګي تخر کې نیولې و یعنی څوک چې دروغي یت مسلمان دی نه لونګي تخر کې نیولې په کور رامنځ ویلې یعنی د څورګه خلکو ورته ویلي وای هغه طالب لاړ ورغله یعنی د څه خلک هم فاصاب کړی و دوه واره باید ورغله د ملت رضایت په اول قدم کې ونیسي ځکه چې غواړي چې وطنجار دلته یو پښتنه لرم خیر کنه کله چې د کمونستانو نظام سقوط کاوم هم دغه سي پتلونونو دریشانې په ټول افغانستان کې پاتې وي دا هغه نظام خبره ولې نه کوي کمونستان او صحیح ده دغه مو خو په غي اندازه نه ول کسه ګوره اوس یو نفر بس لاش په طالبانو کې تیر کړي وینم دغه د کور ادرس د هر څه د کوچي ادرس به نفر هم صاحب ورکوي حکومت صاحب دلته موضوع د موږ دغه د څه ته اړتیا لري په دې کې خو موږ شک نه لرو چې بل نظام راتلونکی دا او موږ څومره معلومات لرو نظام راځي هغه کته په زور بولي کوي په رضا بولي صلح خبري رواني دي اسلامي امارت د صلح دروازه خلاصه کړې ده د قطر په دفتر کې خبري رواني دي نه غوښتلای په زور راتللای بیا د خبرو وخت چاته نه ورکاو خو غټ نظامی قوت لري جنگ ته به دوام ورکړی او دا په دې معنی چې غواړي ټول افغانان راسي او دلته یو شرط دا ده چې اسلامي نظام غواړو که څوک یې غواړي هغه کولای شي له موږ سره په افغانستان کې ژوند وکړي زندگی وکړي په نوي حکومت کې خدمت وکړي چې هر شی ډاکټري انجینري کوم بل پوځي افسر یې هر څه دلته خبره دا ده چې څه ته اړتیا لري دا پرېږده چې لونګۍ پاته سوه هغه که پاته سوه نن د امریکایانو هر څه دلته پاته سول ککرې یې پاته سولې جسدونه یې پاته سول ګوډ او مات امریکا ته ولاړل دا خو تغییر او تبدیل د حالات د دنیا راځي خدا د افغانانو وطن د کده طالب لونګي پاته سوي په خپل وطن کې پاته سو بد خبره هغه د چې د چاپ کې او هټونه واډو کې د بل په وطن کې پاته سي یا بل وطن نه جوړ تیار راغلی وي چې ورتي بخای نه غوږی نه سترګې نه دغه مهمه ده اوس راځو دې ته چې دا نظام څه ته اړتیا لري د تا مشوره د تا ذهن د تا فکر څه ده دا خبرې پرېږده چې دا اوس وواغه اوس مهرباني سبقه د په لاندې توګه ته خبرې په تړاو وایم یعنی هدف مې دا و چې طالبانو په دوره کې ښه رویه ملت سره کړې وه نو خلکو به داسې ګوته په ګوته نه ورښودلې هر چا په خپل کور کې ځای ورکړی و یعنی خلکو به ډېره ښه د دوی عصمت که داسې یوه پوښتنه زه داسې وکړم خو که طالبان هغه وخت نه وای راغلي د خلکو په سرو کې میخونه وهل ول هغه نه یادوي که طالبان هغه وخت نه وای یو دقیقه خو خبره ده وروره دله خو نه کې چې تنها موږ کینو موږ هم غوږ لرو ژبه لرو ژوندي خلک به پوښتنه داسې کوو چې طالبانو دونه بعد وایي چې طالبان داسې هسې و صحیح ده زه در سره منم چې طالبان راغلل شرایط هم هسې و چې طالبان باید راغلي وای دغه ظالم خلک هم هسې وهلي وای چې خلکو سینې یې غوڅولې د ښځو او د خلکو په سرو کې میخونه وهل رقص مرده یې کوه یعنی که طالبان نه وای راغلي هغه ښه نظام و او ښه حالت ښه و په افغانستان کې کلا چې وګورو کلا مثلا ټول هغه طالبان راتګ د افغانستان لپاره نجات پرښتې وي ورغله کور یې بدن خدای په نظام ونیوه نظام د چلولو طریقه ناکامه اجازه خوراک ظالم جان طالبان نجات فرښتې و چراغ له دوستمیان امرکل دغه رقص مرده هم رکل د ښځو سینې هم چې غوڅه هم رکل وطن غونډ ویجاړ او وطن ویجاړ طالبانو ته پات شو طالبانو څه خرابي وکړه ولایتونه یې د غلو نه پاک کړل غله په وطن کې صفر شول هغه چا چې سلا روسانو ته ټوله نه شوی کړی
د بس افغانانو ټوله نه شوه کړی، طالبانو ته ټوله کړه. هغه څوک چې کولاب ته لاړل دغله چې اوس بیرته راغلي دي، او ته طالبانو په 15 کالو کې څه بد تا ته ورسول؟ د وطن چور، افغانستان رنګ دغه نه خو وکړ چې حداقل نه 15 کاله ته آرامه کېنه او دغه آرامه ته افغانستان جوړ کړه. با دغه چې امریکا راغله په سر هم وطن حمله وکړه، طالبانو بیچاره چې نه وی ذاتین راسمیدل په دې حمله وکړه. اوس ته چې طالبان راشي نظام، نو دا ورخه نظام هر شي سید ته جوړ دی، ولې دغه جوړ نظام د تاسو خلک پتنګ دي. خود دغه اوس دغه نظام جوړ ده کنه. اوس طالبان راتګ د ملت او د افغانستان اوس هم ورته ضرورت ده که غټ سیاست ته د افغانستان وګوري، ځکه ورته ضرورت ده. خو طالبان چې کوم فکر لري دې فکر ته باید دوی ډېر سخت تغییر ورکړي. مثلا دوی چې څه رقم په خپل فکر نظام غواړي صحیح ده، همداسې هم نه چې بیخي وروغله دیموکراسي. موږ خو نه دي ویلي چې موږ ډاکټر نه غواړو، موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، معلم ته، مهندس ته، تا ته. نظام دې دغه نه جوړي. وګوره ورور جرشم نظام تنها د دونه نه جوړي چې یو ته کې مولان پوکي ناسوي، مولویان پوکي، عالمان. صحیح دی، عالم په اوله درجه کې ځای لري، اما چې له ډاکټر او انجینر نه ویل به سره کوم نظام جوړ شي. وطنجار سے د ما یو خبر واوره مهرباني زو خفام نسی یو دغه یو څلورنو لاس کې د ناسه کې کنځلې کې بهترین وخت ده. کنځلې دی وکړه زړګي موږ د خبرې دي، کنځلې نه دي لکه پرون غوندي کې کنځلې کې الحمدلله. بس تاسو په دوشانو کې ډیر تکړه ماشاءالله شروع وکړه. څه کنځلې دی وکړه بیا درته کومه خو کې نه شوقیانه تاسو خو شوقي د کنځلې موږ نه کوو درته کومه تاسو سره چې ځان سمومه د دمونو لسره چې د خره سره ځان سموي کې کنځلې کې وکړه. نو اوس خر خو ته ځخنیم زخه شاین تک سے ورته کنځلې وکړي او سره ګورو اسمت وطنجان سے رحمان صاحب دا یو سلونون نسنه ده دا د ته تړتیا نه لرو. دا کوسکا ضیاء الرحمن صاحب دا بلاک کا دا د ډېر کنځلې کړي، دین ته کنځلې کړي، مور خور ته کنځلې کړي. دروغ مو دین ته تاسو کنځلې کړي دي، دروغ مو. ضیاء الرحمن موږ د خاوره پاکو بي دینان امریکایان درته وباسي، دین ته کنځلې موږ کوو. واه واه بيګریش کې نه ګيري. نو اسمت وطنجان سے وکړه چې دا موضوع بلې خواته ولاړه نشي، هغه به خطا کوم. تاسو سوای زغه کوم مشکل نشته، خدا کوشش وکړئ چې په دې موضوع خبرې وشي. اسمت ډاکټر صاحب مهرباني وکړه، بیا نور ورونو ته وخت ورکوم. مهرباني اسمت وطنجان صاحب ګوره تا چې کوم تشویش تاسو سره ده که چیرې ته د اسلامي امارت له مشرانو سره کېنې، موږ خو آزاد بحث کوو، پیغږیږو، زړه کې درد وي هغه بیانوو. که چیرې ته د اسلامي نظام د باره کې د اسلامي امارت له مشرانو سیاسي مشرانو سره کېنې نو او د هغوی نظر واوري، د هغوی فکر واوري، د راتلونکي نظام باره کې د هغوی هغه کومه خاکه چې هغه واوري، نو انشاءالله بیخي به خوشحالي احساس وکړي. دا صحیح ده، په تېر امارت کې به یو څه نیمګړتیاوې، یو څه داسې شیان به ووسي، هغه امارت مشران هم خپله مني، نو کېدای شي څه نیمګړتیاوې به خامخا وي. دا هېڅ نظام د نیمګړتیاوې نه و او نه ده. نو انشاءالله پاینده نظام کې به داسې نقطه نه وي، داسې نقطې به نه پرېښودل کېږي چې هغه د ملت د نارضایتي سبب وګرځي. دا ملت مسلمان ملت ته شریعت غواړي، کابل کې په مظهر کې ټول خلک د شریعت تږي دي، نو په تطبیق کې به یوازې د طالب مسؤلیت نه دی، هر مسلمان مسؤلیت ده، نه یوازې بخښنه غواړم. دغه منافق ما ته ویل چې تا کنځا کړي، ما کنځا دین ته نه دي کړي، تاسو په دین باور نه لرئ، تاسو مسلمان ناست. نو دا سړی لرې کړه. دا اوس ګوره بیا په بل نوم راغی. نو مهرباني وکړه ډاکټر صاحب محترمه، ډېره مننه. اسمت صاحب زه به دغه خبرې وکړم، بیا به نو بل ورور ته وخت ورکړم که خوښ وي. اسمت وروره ګوره دلته د موضوع اړوند خبرې موضوع اړوند هغه نورې خواوې خبره غږیږو چې دا راتلونکي کې باید څه وشي، څوک چاته اړتیا ده، څه ته اړتیا ده. هغه پخواني خبرې، زړې خبرې، هغه د وخت خبرې وې، تېرې سولې. او بل ګوره د طالبانو په مقابل کې چې وروسته د امریکایانو سره څوک درېدلي وو، ټول هغه پخواني ټوپکماران، جنګ سالاران، پاټک سالاران، ټول هغه ورسره درېدلي. عام ولس الحمدلله اوس هم له اسلامي امارت سره ولاړ ده. د 20 کاله جهاد هم د اسلامي امارت د عام ولس په مټو په مرسته باندې مخ ته ولاړ. هغه په ډالرو خرڅ شوي خلک
هغه له امریکایانو سره ولاړ و چې طالبانو نه تښتېدلي وو، غلاوې کړې وې، ملت یې چور کړی و. نو اوس تا ته مهرباني وکړه عصمت. صحیح ده. اوس د ما هدف دا ده چې طالب مشران ورغله اوس وګوره راځي ګټه او تاوان به مسنجویت ګټه نه لري. اوس په دې رقم مثلا طالبان مثلا د کلو نه غواړي چې ټول افغانستان ونیسي، دی خو هم پښتون وړي، دی خو هم پښتون مري، دی خو او څومره ملت ضرر کوي، څومره ملت بیچاره ډوډۍ نه لري. راځي چې دغه فشار طالبان په مشرب په ارګ باندې راوړي، په وزارت داخلي او د په هغه طبقات چې لاش په سم عملیات وکړي. یعنی اول ورته دي خوري لنیکانه چې وګورو ولا را سره جوړيږي، څه رقم جوړيږي نه جوړيږي. او کته وایي چې پردي زمن دي مخې کړی دي، ته په دې رقم د 15 کال نورم د حکومت وساتي. نو زه پردي زمن نمړ کوم، هغه د ما د افغانستان بچان دي، زه د په ارګ عملی شروع کوم او ورغول ازتی. دغه خبر دی واضح ورته وکي، ته ورته وګورئ خبر به څومره نرمای دی غوي راځي. بیا مننه وطنجار صاحب، ډیره مننه. ان شاء الله دغه لایف سیده دا موږ د همدې په خاطر باندې جوړو چې دلته خپل نظرونه پکې شریک کړو، د موږ افغانان راسي خپل نظرونه شریک کړي. ان شاء الله د هر چا نظر ته دلته احترام لرو. راځو حیدر عالم ورور ته. حیدر عالم ورور محترمه سټوډیو ته راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مایک د خلاص کو، خپل نظر را سره شریک. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جو رحمان وروره تا ته ډاکټر صاحب ته د لایف ټولو ګډون کوونکو د سلامونه کوم. الله دې وکړي چې روغ بیدار یاست. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اواز خو مسته کنه؟ اواز دې ستا بالکل، اواز دې سم ده، بیخي سم ده. مهرباني. ښه، دا خو نو د هر چا خپل نظر ده. موضوع نن کنه په دې ده چې په دغه راتلونکي نظام کې باید څوک ښه حصه واخلي یا ښه ونډه واخلي کنه. بالکل همدغه موضوع ده چې څه ته اړتیا ده، څه وشي په راتلونکي نظام کې. مهرباني. الحمدلله دغه افغانستان او افغانان مسلمانان دي، سلو کې مسلمانان دي، داسې کم تعداد که نور دینونه پکې دي هغه ځان ته خبر ده. خو نظام د موږ هر وخت علماو ته اړتیا لرله، خو بدبختانه هغه علما په هغه مخکې نظامونو کې د ظاهر شاه په نظام چې را په ورې خو را دې خوا دلته علماو ته ښه ونډه ور نه کړل شوه، ځکه د موږ وطن هم له داسې بدبختیو سره مخ شو چې کمونستان نتیجه کې دا قدرت واخیستو، د افغانستان واګې په لاس کې واخیستې، کمی د علماو او د هغه حکومت چې هغه اسلامي حکومت په نامه باندې یادېدو لکه د ظاهر شاه، هغه حکومت توجه علماو ته نه کوله، داسې خاص احترام ورته نه درلودو، نو ځکه د موږ وطن له داسې بدبختیو سره مخ شو. نو په هر صورت اوس هم راتلونکی نظام په اول قدم کې علماو ته لري، په دویم قدم کې کوم ملکونه او کوم نظامونه چې ډاکټر ته ضرورت لري موږ هم لرو، چې انجینر ته ضرورت لري موږ هم لرو، چې دغه ژورنالیست ته ضرورت لري موږ هم لرو. خو الحمدلله بله خبر داسې ده چې اسلامي امارت هم ډیر پوه ډاکټران لري الحمدلله، او هم ډیر ښه نطاقان لري الحمدلله، او هم دوی په خپله نطاقان دي. هغه وخت چې تقریبا چې اسلامي تحریک اول اثر په قندهار کې ظهور وکړو، نو دغه جناب امیر خان متقي او ورسره ملا خیر الله خیرخوا، ورسره دغه وکیل احمد، سبحان الله له دې بي بي سي سره یوه ورځ دغه بوتان یې مات کړي وو، دغه د په بامیانو کې چې بوتان یې مات کړي وو، بیا دنیاوال ډیر پرې وغږېدو، بیا دوی یې راوستو ګردي میز ته، وکیل احمد متوکل صاحب یې ګردي میز ته راوست. الحمدلله سبحان الله په هغه ورځ هم د ما اوښکې ورته بهېدې، دا د ده نطاقت ته، دا د ده